د خوست ولایتي ملکي روغتون یو له تر ټولو ګڼې ګوڼې ډک ځای. دلته هره ورځ په لسګونه ناروغان د تداوۍ په موخه مراجعه کوي. په یوه ځان په ټولیزه توګه د روغتیا پالانو، نرسانو او نورو روغتیایي کارکوونکو له خدمتونو خوښ دي. وایي تر پخوا د ناروغانو تداوۍ ته ښه پاملرنه کیږي. او دلته چې دي که نه په دې روغتون کې پخوا نه اوس چې دي بیخي خدمات ښه شوي دي. لکه ډاکټران چې دي د شپې تر ناوخته پورې دوی ویښ وي او دلته خدمات وړاندې کوي. او اوس چې دي بیخي ښه دي. لکه د دوایي چې ده که نه ډېره دوایي چې ده د روغتون نه یې ورکوي او ډاکټران هم بیخي د پخوا نه اوس بیخي ښه شوي دي. بل خوا په ورته وخت کې ناروغ لرونکي په ځینو برخو کې د دوا کمښت او د ناروغانو لپاره د ایر کنډیشنونو نشتوالی یوه ستونزه بولي. د دوی په وینا د مهال په 4 کسیز اتاق کې یوازې د هوا یوه پکه نصب شوي چې په دې سره ناروغان د ګرمې هوا له امله له ستونزو سره مخ دي. دلته هر څه مجهز دي او ډاکټران په خپله هم تازیریږي او تداوی ښې دي. یو د دوایو کمبود د بعضې وخت ځینې دوایونه دي چې دلته نه میلاویږي او مونږ یې به زور نه رورو. بل د برق کمبود ده. مونږ په دا اتاق کې 4 کسون یو مریضانو دلته پکای وادو هغه چې دو د مریضانو ته دغه واک پکا چې دو کافي نه ده. باید د کنډیشنو سهولت دلته په دغو اتاقو کې وي ته شي. بلخوا د عامې روغتیا چارواکي وایي د ستونزو د هواریو په برخه کې له مرکز سره په اړیکه کې دي. ټول ډاکټرون په خپل وخت حاضر شوي دي. دی ته چې کوم خدمات دی پولیس کې دی منظم کړي دي. خو لږ څه مشکلات به وي. یک سال د ماشومانو په واډ کې ایر کنډیشن ته ضرورت دی. تر اوسه پر هم نه دی انسټال کړی. انشاءالله ولې زه همکار مسئلې سره هم خبرې کړې دي کیدای شي وشي. او په پېښور کې یا د کډني سنټر کې چې دی ډاکټرون ډېر ښه په وخت هر څه کنه په کور چولې دي کیه. خو د دې د دوایي کمبود دی چې د دې ډونر کې چې کوم دی نیم پرسونل نیولی دی نیم نه دی نیولی او دوایي په خپل ټایم نه وي ته رسېدلی. د یاد ولایت اوسېدونکي په ټولیز ډول که څه هم روغتیایي خدمات مثبت په ګوته کوي، خو د درملو کمزوری کیفیت، د ځینو واکسینونو نشتوالی او د درملو د قیمتونو لوړوالی لا جدي ستونزې بلل کیږي. دغه راز په ځینو لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې د کلینیکونو نشتوالی هم اندېښنه شمیرل کیږي.